د کابل په شکردره ولسوالۍ کې د شاه او عروس بند پرانیستل شو. په دغه مراسمو کې د اسلامي امارات یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ویناوالو وویل چې د شاه او عروس بند به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه هواره کړي او د افغانستان د خلکو لپاره یوه مهمه او حیاتي پروژه ده چې بشپړه شوه. اوس مهال دغه بند د اوبو رسونې، اوبو لګونې او د انرژي د تولید په برخه کې عملاً ګټې اخیستنې ته چمتو دی. یاد بند 8 متره لوړوالی لري او د 9.4 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري چې له امله به یې شاوخوا 3500 هکتاره ځمکه خړوبه شي او 1.2 میګاواټه انرژي به تولید کړي. نوموړی بند به د هیواد خواریکښو بزګرانو ته د اوبو لګونې په برخه کې یو منظمه سرچینه تامین کړي. ایجاد بندهای آب، مدیریت آب و به خاطر جلوگیری از سیلاب‌ها ایجاد بندهای آب برای ما شما حیاتی و ضروری می باشد. بناهن الحمدلله امروز بند شاه و عروس تکمیل شد. امروز به بهره برداری سپرده می شود و انشالله با واسطه از این مشکلات عده از هموطنان عزیز ما به ویژه همشهریان کابل از نگاه کمبود آب مرفوع می گردد. افغانستان د برېښنا ډېر ظرفیتونه لري. موږ باید د دې فرصتونو څخه استفاده وکړو چې د یوې خوا خپلې اوبه مهار کړو او له بله خوا د هېواد له کرنې او د برېښنا سره مرسته وکړو. لله الحمد نن د ورځ د دې پروژې افتتاح یو غټه لاسته راوړنه ده. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وزیر وویل د دغه بند په جوړولو سره چې څه باندې 50 میلیونه ډالره لګښت راغلی، 20,000 د کابل ښاریانو ته د څښاک اوبه برابرولی شي او د 3500 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي. دا یوه حیاتي پروژه ده. د دې پروژې په هکله مختصرا یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کړو. مجموعاً دغه بند له 50 میلیونه ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده چې په دې کې به تر 10,000 متره مکعب میلیونه متره مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 20,000 کورونه د کابل خلکو ته به د څښاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کیږي. تر 3,500 هکتاره زراعتي ځمکې ته به د دې ګټه ورسیږي، هغه به خړوبیږي. نن ورځ د اوبو تقاضا زیاته شوې ده. ښاري پراختیا او همدارنګه د نفوس زیاتوالی په افغانستان کې تقریبا د 7 میلیونو څخه نیولې تر 8 میلیونو پورې هکتاره پورې زراعتي ځمکه لرو. د 7 میلیونو څخه تر 8 میلیون هکتاره زراعتي ځمکه تر اوسه نیمه هم نه کرل کیږي. په دې خاطر باندې چې هغه ته موږ د زراعت لپاره یا د بیارۍ لپاره اوبه نه لرو. موږ خپلو همسایه هېوادونو ته دا ډاډ ورکوو چې موږ به د خپل اوبو مدیریت په داسې شکل کوو چې نه د هغه حقوق طلب شي او نه از موږ حقوق طلب شي. قرارداد این پروژه به طور همزمان با پروژه های سد مچلقو، المار، پاشدان به مناقصه رفت. پروژه های المار و مچلقو بعد از چند سال فعالیت در دولت قبلی تعطیل شدند و پروژه پاشدان نیز تا این تاریخ 70% پیشرفت دارد و تنها پروژه شاه عروس است که به بهره برداری که با کمک و مساعدت امارت اسلامی به بهره برداری رسیده است. دا بند 2 توربینونه لري چې هر یو د 600 کیلوواټه په ظرفیت سره 1.2 میګاواټه په ټولیزه توګه د برېښنا د تولید ظرفیت لري.